جړا نه په هنر مې خندا جوړه کړه او لاړم، ناوړو نه مې ښکلې انشا جوړه کړه او لاړم، د ویر قصې مې ټولې په خندا خندا کې وکړې، ژوندونه مې د ژوند مشغولا جوړه کړه او لاړم. بس دغه زه به یا یم یا به نیم، خو صرف دا چې زما دا کتابونه دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده او زه په دې باندې فخر کوم او زما لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې په ژوندانه باندې ستاسو سره ملاقات وشو خوشحاله شوم او دا زما یو خواهش او دا به زه یو خپله خوشقسمتي م وګڼم چې په ژوندانه زموږ د یو بل سره ملاقات وشو. اصل کې تاسو یو خبره وکړه د میډیا په حواله باندې که نه چې یاره داسې خلک دي چې هغو جرنالیزم دا کړی نه وي، نو دا خو علم دی که نه، علم خو علم وي، دا خو به حاصل کړي نو هغې پس به هغې د علم په رڼا کې بیا ته هغه کار کوي که نه. اوس خو د هغې وجه دا ده چې حالات داسې دي چې دلته نظام نشته، عدل نشته، انصاف نشته، قانون په کاغذونو کې یار عملي طور باندې مصنوعي دي، عملي طور نشته. نو معاشره چې کوم دی دا او دا کرپشن چې دی دا ډېر حد ته رسېدلی دی، عوام چې د عوامو غربت هم حد ته رسېدلی دی. انسان خو په هر حالت کې د خپل ژوند چې دی که نه دا خو د لاس نه ورکوي، نو په داسې صورت کې بیا جایز ناجایز ختم شي، روا ناروا ختم شي، حرام او حلال تصور ختم شي، بیا انسان خپل ځان بچ کوي. نه هغه که څوک ډاکټر نه وي ځان ډاکټر کړي، که څوک شاعر نه وي ځان شاعر کړي، هلته پیسې میسو دپاره که نه، دغه شان ادیب نه ځان ادیب کړي، دغه شان صحافي نه خو ځان په صحافیانو کې وردا کړي، خو خلک خو خپل رزق ګوري که نه چې په څه طریقه باندې دی څه د خېټې له سندوړۍ پیدا کړي. نه دا ټول وجه چې دا د غربت نه جوړېږي او دا غربت چې دی که نه دا ډېر خراب څیز دی. دا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د غربت نه هم امان غوښتی دی چې خدای پاک ما دی په امان کې د غربت نه. غربت او ګورې دا خلک د فقر نه فقیري دې کې غټ فرق دی. فقر دی فقیري دا د خاکسارۍ انتها ته وایي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي چې الفقر فخري، زه په خپل فقر باندې فخر کوم. یعنې یو بادشاه دی، نو بادشاه خو غریب نه وي که نه، خو هغه چې فقیرانه خوی هغه شروع کړي د غریبانو خلکو سره د پټي په پولو باندې ناست دي، په خاورو کې کښېني، یو درویشانه دغه خپل کړي که نه. نو دا دې مطلب نه چې فقر غریبۍ ته نه وي، غریبي جدا شي، دا یو لعنت دی او دا غریبي د نااهله مشرانو د لاسه راځي په وطن باندې. او چې غربت راغی نو هر قسم خرابي موجوده شوه. دا به نه وی چې ګنې دانې خرابي نشته، نه، هر قسم خرابي موجوده وي. نو د دې غربت خلاف جهاد پکار دی. هغه جهاد په څه طریقه کېږي؟ هغه په علم کې. تاسو د ډاکټر دا خبره وکړه، همدې سره مې یوه خبره رایاده شوه په دې سوات او په دې مینګوره کې نوم یې نه اخلم او تاسو ته یې دا نشاندهي کوم. هغه یو عام بابو او د هغه دا فریاد او زما سره یې دا ګپ لګوي چې یاره ډېر زیات ګډوډ وم، د اوبو درک را سره نه لګېدو. طارق جمیل صاحب یوه خبره مو رایاده شوې، د مریض نه به وینه بهیږي او ډاکټر به وایي کسټمر راځي، هغه به کسټمر پسې ورکوي. دغه شان دغه بابو وی چې یاره ډېر ګډوډ وم، د روپۍ درک نه لګېدو، ډېر خراب وم، نو ډینګ کې دې الله ژوند ورکړي چې کله ډینګ کې راغی او داخلي کې وچې شو، نو د هغې سره زه دومره مالامال شوم چې ځان له مې جي موټر هم واخېستو په ډینګي کې او ځان له مې پکې غټه ځمکه هم واخېستو، کور مې آباد کړو. نو د هغې نه بعد هغې ډینګ کې زنده‌باد. نو خو خبره دا ده که نه چې دا خو د هغو سوچ دی که نه چې د هغو په بېخیرۍ کې خیر وي که نه. داسې ډېر طبقې شته چې هغو د خلکو په بېخیرۍ کې هغو خپل خیر لټوي که نه. بل په مریض چې کله داسې حالات راشي که نه، هغو د سچویشن د ریټ او د ښې د بدې منې خبره هغو د تکلیف په هغه مسله کې ړوند وي او کوڼ وي او هر څه وي، هغه ته که ته د لسو په ځای شل وي او که د زرو په ځای لاک وي او که د لاکو په ځای دوه یې درکوي، نو زما د بچي نه یا زما نه یا زما د رشته دار نه د تکلیف اوچت شي. بالکل ډاکټر کار خو هم دغه یي که نه، هغه خو مطلب دا چې د هغه
د مریض نه زیات د هغه د مریض د جیب ښه علاج کوي او جی دا موږ چې کوم بحث وکړو که نه دا ټوله زما شاعري ده صحیح ده اخري نو دا سپیکر غلامان دي دا خو ما یو قصه ده چې سپیکو غلامان دي چې په غاړو کې یې پټي دي سپیکو غلامان دي چې په غاړو کې یې پټي دي بیا هم د محل څوکۍ کوي برخې یې غټې دي موږ اخر په کوم ازادۍ باندې غرور وکړو موږ ته هم په غاړه د چا پټي دي خو پټي دي زبردست او دلته کار د دنیا نشته زلمي پیغلې بې روزګار دي دلته کار د آخرت دی ټول دیندار دی او پرهیزګار دی د جنت دوزخ کیسې یې هم خالی دي له روزګار دوزخیان هم وزګار دي جنتیان هم وزګار دي ښایسته شاه زلمي مړه شو د علاج طاقت یې نه و ښایسته شاه زلمي مړه شو د علاج طاقت یې نه و علاج ډېر هسپتال غټ و خو د دیو د حصې نه و علاج ډېر هسپتال غټ و خو د دیو د حصې نه و بل خوا هم یو مریض مړ شو پرې افسوس خلکو دا وکړو چې ډېر مال دولت پې خرچ شو سړی د پیسې نه و نو دا شاعري په دغه لاین کې روانه ده چې کوم ځای کې چې دا جهالت وي که نه هلته هره خرابي ماویج موجود دی که نه ځکه مطلب په تا کې بل سړي کاري هلکه برې دې پرېښود او ګیره لنډه کړه ګیره اوږده کړه او سر یې تور کړو سر یې رنګ تا خو یعنې تا بلکل نه پرېږدي دا سوچ والا خلک چې ترقي نه شي کولی زه یم هر سړی د بل په ذات دخل انداز دی هر سړی د بل په ذات دخل انداز دی نه مې ګیره د خپل واک ده نه مې سر خپل لکه زمونږ په خپل ځان کې هم واک نه وي دا د جاهلي معاشرې دا دغه وي دا خاصیتونه وي په یو حالات کې د ټیک نه پرېږدي نه نه بالکل په یو حالات کې لکه مطلب تا نه موافق که ته وایې حق ناحق او ناحق حق کم په دې دواړو مسلو کې رشوت لګي که ته وایې حق ناحق او ناحق حق کم په دې دواړو مسلو کې رشوت لګي د رشوت خلاف به چا ته فریاد وکړو د فریاد په اورېدو کې رشوت لګي بل ځای کې آزاد وي په نوره دنیا کې بل ځای کې آزاد وي که د ژوند هر یو ډګر ته خپله دې مرضي ده که دننه او که بهر ته خو دلته که د کرښې نه یې لغوندې پسنګ شولې نو خدای به دې معاف کړي خو د خلکو نه به چېرته ځي مننه جي هسې اکثر د حقیقت چې یو سړی ډېر وایي نو دی د ډېرو خلکو دښمن هم شي ستاسو یو شعر دی چې حق وینا رانه ډېر خلک خطا کړی دی مرور کړل په دې خپل عادت ته ځان مرور یو کار خو دا دی که نه زما یو شعر دی چې په هغه بالها چې هېڅوک یې بد نه وایي نو بیا خو تش کدو دی خاوند د نظریې د چا دشمن وي د چا یار دا خدای ته سوچ لري خامخا ستا به مخالفین پیدا کېږي تاسو دا یو شعر اکثر خلک زیات وایي روغانۍ دی چې میګټ دی چې لمبېږي نو ګرمېږي دا اصل کې موږ په ګپ شپ کې خبرې اترې موږ کولې دا زما د خولې نه اصل په ګپ کې ووته دا زما سره نه په کاپۍ کې شته نه په کتاب کې شته تر خولې نه وتلې یو خبره وه ما دې خلکو ډېر اهمیت ورکړو ډېر یو موضوع خبره هم ده ډېرې خبرې داسې دي چې زما خبرې د خولې نه وتې دي او هغه بیا مشهور شي د خلکو دا خیال دا د شاعري ده هغه زما شاعري نه خاص په ګپ شپ کې د خولې نه وتې صحیح دی دغه زما په کاپیانو په کتابونو کې نشته لکه زما په شاعري کې لږ د مزاح رنګ راځي که نه حال دا چې دا قدرتي طور باندې زما خو هم دغه شانتې دی که نه لکه ما یو قصه ویلې ده که نه چې جړانه په هنر مې خندا جوړه کړه او لاړم جړانه په هنر مې خندا جوړه کړه او لاړم ناوړو نه مې ښکلې انشا جوړه کړه او لاړم د ویر قصې مې ټولې په خندا کې وکړې ژوندونه مې د ژوند مشغولا جوړه کړه او لاړه بس دغه ده زه به یا یم یا به نه یم خو صرف دا زما دا کتابونه دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده او زه په دې باندې فخر کوم او زما لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره چې په ژوندانه باندې ستاسو سره ملاقات وشو خوشحاله شوم او دا زما یو خواهش او دا به زه یو خپله خوشقسمتي وګڼم چې په ژوندانه هم د یو بل سره ملاقات وشو مونږ اصل لرې نه یو